بسم الله الرحمن الرحیم. فصل چهارم در ثلاثی مزید فیه ملحق و رباعی. علامه صاحب د باب دوم په ابتدا کې ویلیو چې دا فصل دا باب مشتمل په څلور فصلونو باندې دی. په اولنی فصل کې علامه صاحب د ثلاثی مجردو شپږ بابونه ذکر کړ او د هر یو باب علامه، او بیا چې علامه صاحب په دویم فصل کې د ثلاثی مزید فیه د ابوابو تقسیم یې وکړه، د هغې ذکر یې وکړه چې علامه صاحب ویلې د ابواب د ثلاثی مزید فیه په دوه قسمه باندې دي، یو ملحق او دویم غیر ملحق. د غیر ملحق ته بل نوم اخسته مطلق، بیا د غیر ملحق یا د مطلق ټول بابونه 12 دانې علامه صاحب ذکر کړ چې دا تقسیم د دې 12 بابونو علامه صاحب کو دوه اقسامو ته. اولنی ته ویلې با حمزه وصل او دویم ته ویلې بې حمزه وصل. د با حمزه وصل لپاره علامه صاحب 12 بابونه ذکر کړل او د بې حمزه وصل لپاره علامه صاحب 15 بابونه ذکر کړل. 12 او 15 اولنی د پاره و بابونه ذکر کړ او د دویم د پاره څو بابونه ذکر کړ؟ 15. نو 15 او و څو جوړیږي؟ 12 جوړیږي. بیا په دریم فصل کې بیا د باب افتعال لپاره علامه صاحب یو څلور قواعد ذکر کړ: ادکر والا قاعده او اطلب والا قاعده او اسار اثبت والا قاعده او خصم والا قاعده، او هغه وروسته را روانه ده. بیا چې د په فصل سوم کې علامه صاحب بحث د چا ذکر کړ؟ ګردانونه د چا ذکر کړ؟ د رباعي، د رباعي مجرد او د رباعي مزید فیه. نو د رباعي مجرد لپاره علامه صاحب یو سلو څو بابونه ذکر کړ؟ یو باب فعللتون او د هغه باب علامه، او د رباعي مزید فیه څو بابونه؟ 3. او تقسیم څو اقسامو ته وکړه علامه صاحب؟ 2. یو با حمزه وصل، دویم بې حمزه وصل. با حمزه وصل دپاره څو بابونه؟ با حمزه وصل دپاره 2 او بې حمزه وصل دپاره یو باب او د هر یو علامه. نو نن علامه صاحب فرمای فصل چهارم در ثلاثی مزید فیه ملحق و رباعی. د دویم باب اخرانه فصل ذکر کوي چې دا فصل په بیان د ابوابو د ثلاثی مزید فیه غیر ملحق کې د ملحق کې دی. د ثلاثی مزید فیه د ملحق ابوابو کې دی چې تقریبا علامه صاحب بټول 13 بابونه د ملحقاتو ذکر کی. د ملحقاتو ټول بابونه 13 نه دي، خو کوم چې مشهور بابونه دي د ملحقاتو هغه به علامه صاحب تاسو ته څه کی؟ ذکر کی. نو علامه صاحب فرمای فصل چهارم در ثلاثی مزید فیه، څلورم فصل په بیان د ثلاثی مزید فیه ملحق و رباعی. ملحق به رباعیو کې دی. ثلاثی مزید ملحق مقصد د علامه صاحب د دې عبارت نه واخله تر راروان در باب تمفعل خلجان کرده ان کی زیادت الحاق قبل فان نمی آید. تر دیزی پوری 12 خبری ذکر کول دی. اولنی خبره تقسیم د ابوابو د ملحقاتو. دویم نمبر خبره د باب فعللتون، یعنی د رباعی مجرد باب فعللتون پوری چې کم ابواب ملحق دی د هغو
د هغې هر یو علامه. دویم نمبر خبره څه شوه؟ د باب فعللتون یعنی د رباعي مجرد باب فعللتون پورې چې کوم ابواب ملحق دي د هغې هر یو علامه به درته ذکر کړي. دریم نمبر خبره د باب فعلاتون د صیغو تعلیلات به ذکر کړي درته. د باب فعلاتون د صیغو څه به ذکر کړي؟ تعلیلات به ذکر کړي. دریم نمبر څلورم نمبر خبره د رباعي مزید فیه ملحق د ابواب تقسیم به وکړي. د رباعي مزید فیه ملحق ابواب څه به وکړي؟ تقسیم به وکړي. پنځم نمبر خبره د باب تفاعلن پورې چې کم ابواب ملحق دي د هغې هر یو علامه به ذکر کړي. د باب تفاعلن ثلاثي رباعي مزید فیه باب پورې چې کم ابواب ملحق دي د هغې هر یو څه به ذکر کړي؟ علامه به درته ذکر کړي. څو خبرې شو؟ پنځه. شپږم نمبر خبره د باب تفاعلن پورې چې کم ابواب ملحق دي د هغې ابوابو د صرف صغیر د گردانونو کیفیت به درته ذکر کړي. د باب تفاعلن پورې چې کم ابواب ملحق دي د هغې ملحق ابوابو صرف صغیرونو څه به درته ذکر کړي؟ د گردانونو کیفیت به ذکر کړي چې د دې ملحق بابونو گردانونه څه رقم کیږي، هغه طریقه او کیفیت به درته ذکر کړي. اوم نمبر خبره ده د اتم باب د تفاعلن باب د صیغو د تعلیلاتو کیفیت به درته ذکر کړي. د باب تفاعلن د صیغو د تعلیلاتو کیفیت به درته ذکر کړي. نمبر خبره د باب افعلاء پورې چې کوم ابواب ملحق دي د هغې بابونو علامه به درته ذکر کړي. کیا نهم نمبر خبره د باب افعلاء د صیغو د تعلیلاتو کیفیت. او لسم نمبر خبره د باب افعلال پوری باب افعلال پوری چې کوم باب ملحق دی د هغې علامه به درته ذکر کړي. او یولسم نمبر خبره د باب افعلال د صیغو د تعلیلاتو کیفیت به درته ذکر کړي. صحیح شو. او دولسم نمبر خبره یوه فایده څه به درته ذکر کړي؟ یوه فایده. ټولې څو خبرې دي؟ 12 خبرې دي. پرې ورسېدلې د هرې خبرې په ابتدا کې به بیا ووایو. اول نمبر خبره څه وه؟ د تقسیم د ابوابو د ملحقات. نو د اول نمبر خبره علامه صاحب په دې عبارت سره ذکر کوي چې ثلاثي مزید ملحق یا ملحق به رباعی مجرد باشد یا ملحق به رباعی مزید. اول را 7 باب است. اولنۍ خبره علامه صاحب ذکر کوي چې دا ملحق ابواب چې دي دا یا ملحق وي په چا پورې؟ رباعی مجرد پورې، یا به دا ملحق وي د رباعی مزید فیه پورې. د رباعی مجرد پورې 9 بابونه ملحق دي په دې کتاب کې. څو بابونه ملحق دي؟ 9. د رباعی مجرد باب فعللتن پورې څو بابونه ملحق دي؟ 9 بابونه. او د رباعی مزید فیه هغه 3 بابونو پورې 11 بابونه ملحق دي. د رباعی مزید فیه 3 بابونه چې یو تفاعلن دی،
بل افعل لال دی بل افعل لال دی په دغې درې بابونو پورې څو بابونه ملحق دي 11 او 9 ستاسو په کلي کې څو کېږي 18 په تقسیم پوه شو اول نمبر خبره څه وه د ملحقاتو ابواب تقسیم علامه صاحب فرمایي چې د رباعي مجردو باب فعللتن پورې څو بابونه ملحق دي 9 او د ابوابو د رباعي مزید فیه پورې څو بابونه ملحق دي 11 صحیح شو نو 11 او 18 دا خبره ذکر کوي څه پکې نشته دی څه عبارت بدل ته راشي او څه به وروسته په دویم صفحې کې راشي دا د اول نمبر خبرې علامه صاحب فرمایي ثلاثي مزید ملحق دا ثلاثي مزید ملحق یا ملحق برباعی مجرد یا بدا ملحق بچا پوری وی رباعی مجرد باشد یا بملحق برباعی مجرد پوری وی یا ملحق برباعی مزید یا ملحق بچا پوری رباعی مزید اول را هفت بابس اول د پاره څو بابونه دي یعنی د رباعی مجرد باب فعللتن پوری څو بابونه ملحق دي او دویم نمبر خبره څه وه علامات د هغې ملحق ابوابو چې چا پورې ملحق دي د باب فعللتن پورې که د دې هر باب ځان له علامه شمارې خو اووه خبرې بیا دا شو ورسېدې دا یو عنوان به ورته کېدو چې ټول لاندې راشي صحیح دی او بیا بیخي ډېرې خبرې نو اول باب علامه صاحب درته ذکر کوي فعللتن نو علامه د دې باب علامه صاحب ذکر کړی دا چې د فعللتن دا باب ملحق د چا پورې دی د فعللتن د دحره جتن پورې علامه د دې باب دا ده چې په دې کې یو لام څه دی زائد دی او په فعلله دحرجه کې څو لامونه دي دواړه څه دي اصلي دلته هم دوه لامونه دي خو یو لام پکې څه دی زائد دی صحیح دی هلته حروف اصلي څو څلور او دلته حروف اصلي څو دي درې دي په ټولو بابونو د ملحقاتو کې صحیح دی درې حروف اصلي دي یو پکې څه دی زائد دی فعللتن دا اول باب علامه صاحب ذکر کوي چې اول فعللتن زیادت آن تکرار لامس علامت زیادت آن علامت دی تکرار دلام دے چون الجلببتو لکه الجلببتو پمانا د چادر پوشانیدن پمانا د چادر اغوستلو سره صرف صغیرونه خو درځي کنه دی واړو بابونو صرف صغیرونه گردانونه بعینه پشان د چا دي د دحرجه هیڅ فرق پکې نشته دی جلبب یجلبب جلببة فهو مجلبب وجلبب يجلبب جلببة فذاك الأمر منه والنهي عنه لا تجل الظرف منه والآلة منه د دې ابوابونه نه راځي صحیح دی هم دقه شان نور د باقي ابوابو ګردانونه هم دي د ملحقاتو صحیح دی چې هر یو کو وخت زیاته دي صحیح دی تاسو خو یاد دي که نه او بل خو هغه هم دی که نه خبرې هسې تصریفه جلبب یجلبب د دویم باب علامه صاحب ذکر کوي فعولتن دویم باب چې ملحق دی د فعللتن پورې هغه باب د فعولتن دی څه دی فعولتن زیادت آن علامه د دې باب علامه صاحب ذکر کوي چې د دې باب علامه دا ده چې په دې باب کې د عین کلمې نه وروسته واو زائد وي عین کلمې نه وروسته څه وي واو زائد وي نو دا علامه صاحب ذکر کوي چې زیادت آن واوس زیادت د دې باب واو دی بعد عین پس د عین کلمې نه چون السرولتو شلوار پوشانیدن په معنا د قمیص اغوستلو سره تصریفه گردان سروله یسرولو سرولتن ایلاخ دریم باب فیعلتن علامت دی باب دادا چې پدې کې د فا کلمې نه وروسته څه زائد یا زائد وي صحیح شو
فیعلتون زیادت یا بعد فا علامت دی باب زیادت یا دا بعد فا پس دفا کلمه چون السیطرتو برگماشته شدن په معنا ده څه سر راځي حفاظت کولو سره شما چی میگی فارسی اسنایی چی رو میگی حفاظت کولو سره په معنا ده څه سر راځي حفاظت کولو سره تصریف سیطر یسیطر سیطرة فهو مسیطر الی آخره څلورم باب دی زمونږ په کتابونو کې فیعلتن لیکلی دی دا فیعلتن غلطی د کاتب ده ځکه دغه فیعلتن باب مخکې ذکر شو دریم باب فیعلتن هغه وزنم دا و صحیح دی دا اصل کې فعیلتن دی صحیح دی که چا کتابونو کې فیعلتن وي یا فعیلتن کوي علامه د دې باب دا ده چې په دې کې د عین کلمې نه وروسته څه زاید وي یا زاید وي نو دا علامه صاحب ذکر کوي چې څلورم باب فعیلتن بزیادت یا علامه د دې باب سره د زیادت د یا بعد عین پس د عین کلمې نه چون الشریفة افزونی برگهای کشت بریدن افزونی په معنا د هغه زیاتی برگهای کشت هغه پاڼې د فصل بریدن کټ کول د فصل هغه زیاتی پاڼې څه کول کټ کول صحیح شو تصریف صرف صغیر شریف و یشریف شریفتن فوا مشرف پنځم باب فوعلتن علامه د دې باب دا ده چې په دې کې د فا کلمې نه وروسته څه زاید وي واو زاید وي بزیادت واو بعد فا چون الجوربتو پایتابه پوشانیدن په معنا د جراب اغوستلو سره تصریف جورب یجوربو شپږم باب فعنلتن علامه د دې باب دا ده چې په دې کې د عین نه وروسته څه زاید وي نون زاید وي بزیادت نون سره د زیادت د نون بعد عین پس عین کلمې نه چون القلنسة کورا پوشانیدن خلب سر کول تصریف قلنسه یقلنسو اوم باب د فعلات بزیادت یا بعد لام علامه د دې باب دا ده چې په دې کې یا زاید وي وروسته د چانه لام صرف په مصدر کې نشته به وروسته درته وایي یا بعد لام چون القلصات کورا پوشانیدن په معنا د څه سره خولې اغوستلو سر کولو سره اغوستلو سره تصریف قلصا یقلص قلصاتا فهو مقلص وقلص يقلصا قلصاتا فهو مقلصا الامر منه قلص والنيان لا تقلص الظرف منه مقلصا د دې اخرنی باب صرف صغیر دې د وجه نه ذکر ک چې د دې باب صرف صغیر کې څه شوي دي اعلالونه شوي تعلیلات شوي دې وجه نه څه صرف صغیر ذکر ک علامه صاحب زړه در باندې خوږي کنه یا کستاسو خیال و په دې بابونو کې چې د ابوابو د ملحقاتو کې زیادت ذکر کړ صحیح شو د علامین تعبیر په زیادت سره وکړه او مخکې بابونو کې د زیادت تعبیر په چا سره کړی علامت سره کړی صحیح دی د اعتراض راځي په دې باندې اعتراض دا دی چې علامه صاحب په ابوابو د ثلاثي مزید فيه غیر ملحق او په ابوابو د رباعي کې د زیادت نه تعبیر په علامت سره وکړه علامتش آن یا علامت آن او دلته علامه صاحب په بابونو د ابوابو د ملحقاتو کې د زیادت نه تعبیر په زیادت سره کوي دا طریقه جدا ولیکي د علامې نه تعبیر په زیادت سره کوي نو دا طریقه او انداز علامه صاحب بدل ولیکه یو جواب دا دی چې دا صف تفنن فی العبارت دی صحیح دی دویم جواب دا درواله چې علامت چې دی دا خاص دی او زیادت دا عام دی زیادت څه دی عام دی د علامت اطلاق په هغه حروف باندې کیږي علامت اطلاق په هغه حروف باندې کیږي چې د هغې زیادت صرف د یوې معنا مقصوده دپاره شوي د یو خاص معنا دپاره شوي د علامت اطلاق په چا باندې کیږي هغه حروف باندې کیږي چې د هغې زیادت د یو خاص معنا دپاره شوي او
زیادت چې دی هغه څه دی عام دی که هغه زیادت د یو معنا دپاره شوی وي او که نه وي شوي صحیح دی نو د دې د وجې نه علامه صاحب هلته تعبیر په څه سره وکړه علامت سره وکړه په ابوابو د غیر ملحق د ثلاثي مزید فی او په ابوابو د رباعي کې دې د وجې نه چې هلته کم زیادت کیږي هغه دپاره د یو خاص معنا کیږي او په دې ابوابو د غیر ملحقاتو کې په ملحقاتو کې چې دی علامه صاحب تعبیر په زیادت سره وکړه د دې د وجې نه چې دلته چې دا کم حروف زیاتولی شي دا د یو خاص معنا دپاره نشي زیاتولی دا د یو خاص معنا دپاره نشي زیاتولی دا صرف د وزن کولو دپاره زیاتولی شي چې دغه ثلاثي مزید فی په وزن د چا شي د رباعي په وزن باندې شي په دې جواب ورسېدلی صحیح شو او بل اعتراض دا راځي په دې بابونو باندې چې دلته په دغې اوو بابونو کې صرف فعللتن اولنی باب دا په وزن د دحرجتن فعللتن د رباعي مجرد دی د دې نه علاوه چې کوم اووه شپږ بابونه دي په هغو کې یو باب هم د ملحق به فعللتن په وزن باندې نه دی حالانکه په الحاق کې د ملحق باب د ملحق به په وزن کېدل باندې دا ضروري او لازمي دي دا څه دی ضروري دی چې دا ملحق باب په وزن د چا وي د ملحق به موږ په تعریف کې ویلو که نه دلته هم وزن دي بابونه د ملحق دا په وزن د ملحق به دي نه دلته چې دی یو وزن فعولتن دی فعولتن وزن په وزن د فعللتن دی نه دارنګې فعلتن دی فعلتن په وزن د فعللتن دی نه فعلتن په وزن د فعللتن دی نه صحیح شو جواب دا دی چې په الحاق کې اعتبار صرف وزن سوري لري وزن صرفي لره نه وي دلته چې دی د دې ټولو بابونو وزن سوري چې دی فعللتن دی وزن سوری د دې ټولو بابونو څه دی فعللتن دی اگر که وزن صرفي فعللتن نه دی لیکن وزن سوری چې دی فعللتن او په الحاق کې اعتبار چا لري وزن سوری لري وزن سوری خو موږ او تاسو پېژندلی او که نه چا ته ویلی کېږي مغه یاد ساته وخت کم دی صحیح دی دریم نمبر خبره څه وه د باب فعلات د صيغو تعلیلات نو دا دریم نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي په دې عبارت سره چې اصل قلصه یبو اصل د قلصه څه قلصه یو قلصه یو یا متحرک و ما قبل مفتوح نو د قالبا قانون د وجه نه یا بدله په چا سره شو الف سره شو همدغه شان مصدر هم مصدر قلصات فعلات اصل کې څنګه او قلصه یتن یا متحرک و ما قبل مفتوح هم دې کې انتقال با قانون ولګي د بدل په چا سره شو الف سره یو قلصه مضارع مجهول څنګه یو قلصه یو یا متحرک و ما قبل مفتوح نو بدل په چا سره شو الف سره قال با قانون د وجنا اسم مفعول مقلصا اصل کې مقلصینو په دې کې هم یا متحرک و ما قبل مفتوح یا د قالبا قانون د وجه نه بدله په الف سره شوه بیا اجتماع ساکنین راغی په منځ د الف او د تنوین کې نو الف مو غورځو څه جوړ شو مقلصن جوړ شو ګوره ورته د دریم نمبر خبره ته اصل قلصه یبود اصل د قلصه و یا متحرک ما قبل مفتوح یا متحرک ما قبل دغه مفتوح یا را الف کردن یا په الف سره بدله کړی شوله و هم چونین قلصاتون هم د قشان په قلصاتون مصدر قلصاتون مصدر کې قلصیتون بود چې په اصل کې څنګه قلصیتونو و هم چونین هم د قشان یو قلصه مضارع مجهول کې اصلیان چې اصل دغه یو قلصیو بود یو قلصیو و در مقلصن او مقلصن مفعول کې اصلیان مقلصیون چې اصل د دې څه مقلصیون بود لیکن در آن لیکن په دغه اسم مفعول کې الف به سبب اجتماع ساکنین الف د وجه د اجتماع ساکنین د وجه د اجتماع ساکنین راتللو نه با تنوین د تنوین سره بیفتاد وغورځېده نو چې وغورځېده څه ترې جوړ شو مقلصن
ويقل سی مضارع معروف کے اصل آن یقل سی بود یا را ساکن کردن او یقل سی مضارع معلوم په اصل کې څنګه یقل سی یو په دې کې د ید و یرمي قانون لګېدلی دی چې وروسته به راشي یا باندې ضمه ثقیله وه وروسته د کسرې نه واقع شوه نو یا هم څه کړله ساکن کړله نو څه ترې جوړ شو یقل سی ويقل سی مضارع معروف او یقل سی مضارع معروف کے اصلیان یقل سی بود چې اصل د دې یقل سی یا را ساکن کردن یا هم څه کړله یا ساکن کړلی شوله و همچنین مقلسن اسم مفعول کے اصلیان مقلسیون بود او اسم فاعل مقلسن پاسر کې څنګه دی مقلسیون په دې کې دا ید و یرمي قانون لګېدلی اولنی جز په څلور جزونو مشتمل دی یا باندې ضمه ثقیله وه نو یا نم ضمه څه کړه وغورځوله چې یا نم ضمه وغورځوله اوس چې دی اجتماع ساکنین راغی په منځ د چا کې د تنوین او د یا او د تنوین کې صحیح شو د یا او د تنوین کې چې اجتماع ساکنین راغی نو یا هم حذف کړه او تنوین ما قبل سین ته لاړه نو څه ترې جوړ شو مقلسن په تعلیل ورسېدی و همچنین همدغه شان مقلسن اسم فاعل کې اصلیان مقلسین بود چې اصل دغه مقلسین و لیکن یا آن بعد سکون لیکن یا د هغې پس د ساکن کولو د دغه یا نه به سبب اجتماع ساکنین با تنوین د تنوین سره د اجتماع ساکنین د واجې نه بیفتده څه کړلی شوله وغورځولی شوله و ملحق به رباعي مزید یا ملحق به تفاعل څلورم نمبر خبره څه وه د ابوابو د رباعي مزید فیه د هغې ابوابو تقسیم چې هغه ملحق په چا پورې دي د رباعي مزید فیه پورې دي نو علامه صاحب وایي چې هغه ابواب چې هغه ملحق دي د رباعي مزید فیه پورې دا په درې قسمه باندې دي په څو قسمه باندې درې قسمه باندې دي په هغه کې چې دی اته بابونه ملحق دي د باب تفاعل لون پورې او دو بابونه ملحق دي د باب افعن لال پورې او یو باب ملحق دی د باب افعل لال پورې یولس بابونه مخکې مې درته ویلي وو که نه دي چې د رباعي مزید فیه پورې څو بابونه ملحق دي یولس اوس د دغې تقسیم کوي چې دا یولس بابونه دا ملحق په چا پورې دي نو تقسیم یې کوي نو علامه صاحب فرمایي چې اته بابونه ملحق د چا پورې دي باب تفاعلون پورې او دو بابونه ملحق د باب افعن لال پورې او یو باب ملحق د باب افعل لال پورې صحیح شو نو دا خبره علامه صاحب درته ذکر کوي څلورم و ملحق به رباعي مزید او ملحق په رباعي مزید پورې یا ملحق به تفاعل یا ملحق به چا پورې تفاعل پورې یا ملحق به افعل لال یا ملحق به افعل لال پورې یا ملحق به افعل لال یا په ملحق په چا پورې اول را هش بابس اولنی لپاره یعنی ملحق به رباعي به تفاعل په دې دپاره و بابونه دي او د دویم دپاره دوه بابونه دي او د اخرني دپاره یو باب دی صحیح شو او پنځم نمبر خبره څه وه ملحق به رباعي مزید فیه د باب تفاعل د ملحقات و ابوابو علامات هغه علامه صاحب ته ذکر کوي چې اولنی باب تفاعل دی علامه د دې باب زیادت تا قبل فا د دې باب علامه چې ده چې په دې کې د فا کلمې نه مخکې تا زایده وي او ورسره په دې کې یو لام څه وي او تکرار د لام صحیح دی او یو لام پکې څه وي زاید تفاعل بزیادت تا علامه د دې باب زیادت د تا د قبل فا مخکې د فا کلمې نه و تکرار لام او تکرار د لام سره د زاید کېدلو د یو لام چون تجلبوبن چادر پوشیدن په معنا د چادر اغوستلو سره دویم باب تفاعل بزیادت تا قبل فا واو میانې عین ولام د تفاعل علامت څه ده په دې کې د فا کلمې نه مخکې څه زاید دی تا زایده وي او د عین او د لام په منځ کې واو زاید وي دا علامه صاحب ذکر کوي چې دوم باب تفاعل بزیادت تا قبل فا زیادت په زیادت د تا قبل فا مخکې د فا کلمې نه واو میانې عین ولام او واو په منځ د عین او د لام کې چون تسرعل شلوار پوشیدن په معنا د پرتګ اغوستلو سره دریم باب دی تفیعل
علامه د دې باب د فا کلمې نه مخکې څه زاید وي تا زایده وي او د فا کلمې نه وروسته څه زاید وي یا تفاعل بزیادت تا قبل فا سره د زیادت د تا نه مخکې د فا کلمې نه و یا بعد فا او یا وروسته د فا کلمې نه چون تشیطن په معنا د شیطان کېدلو سره څلورم باب څه دی تفاعل علامه د دې باب بزیادت تا قبل فا و بعد فا علامه د دې باب دا ده چې په دې کې د فا کلمې نه مخکې تا زاید وي او د فا کلمې نه وروسته پکې څه زاید وي واو زاید وي نو دا علامه صاحب ذکر کوي تا قبل فا واو بعد بزیادت تا سره د زیادت د تا نه قبل فا مخکې د فا نه واو بعد فا او واو وروسته د فا نه چون تجورب لکه تجورب پایتابه پوشیدن په معنا د جرابې اغوستلو سره پنځه باب دی تفاعل علامه د دې باب په دې کې د فا کلمې نه مخکې څه راځي تا او د عین نه وروسته څه پکې زاید وي نون زاید وي عین کلمې نه نو دا علامه صاحب ذکر کوي چې بزیادت تا قبل فا سره د زیادت د تا نه مخکې د فا کلمې نه و نون بعد عین او نون پس د عین نه چون تقلنس په معنا د کولا پوشیدن خلب سر کولو سره شپږم باب څه دی تمفعول علامه د دې باب دا ده چې په دې باب کې د فا کلمې نه مخکې میم او تا زایده وي نو دا علامه صاحب ذکر کوي بزیادت تا و میم سره د زیادت د تا و میم نه قبل فا مخکې د فا کلمې نه چو تمسکنون په معنا د مسکین شدن په معنا د غریب کېدلو مسکین کېدلو سره اووم باب تفاعلتن بزیادت تا قبل فا و تا دیگر بعد لا علامه د دې باب دا ده چې په دې کې د فا کلمې نه مخکې څه زاید وي تا او دقه شان د لام کلمې نه وروسته هم پکې څه زاید وي تا زایده وي د فا کلمې نه مخکې تا زایده وي او د لام کلمې نه پکې وروسته تا لکه تفاعلتن علامه د دې باب زیادت تا زیادت د تا دی قبل فا مخکې د فا کلمې نه و تای دیگر بعد لام او د بلې تا پس د لام کلمې نه چون تعفرتن خبیث شدن په معنا د خبیث کېدلو سره اتم او اخرنی باب تفاعلیون زمون کتابونو کې تفاعلیون دی داسې ښکاري چې دا غلطي د کاتب ده پس د تعلیل نه دا تفاعلن جوړیږي تفاعلن لیکل پکار دي صحیح دی علامه د دې باب زیادت تا قبل فا و یا بعد لام علامه د دې باب دا ده چې په دې کې د فا کلمې نه مخکې څه زاید وي تا او د لام کلمې نه وروسته څه پکې زاید وي یا زاید وي نو دا علامه صاحب ذکر کوي بزیادت تا قبل فا علامه د دې باب دا ده چې دې کې زیادت د تاوی قبل مخکې د فا کلمې نه و یا بعد لام او یا پکې زاید وي پس د لام نه چون تقل سن په معنا د کولا پوشیدن صرف صغیر این ابواب را بروزنی کم اعتراضونه چې په چا راتل رباعي مجرد همقه اعتراضونه چیرته هم راځي په دې باندې همقه جوابونه دي صحیح دی نو شپږم نمبر خبره څه وه د کیفیت د چا نه د نه مخکې یو بله خبره وه کیفیت د هغې بابونو چې هغه ملحق د چا پورې دي د باب تفاعلون پورې د هغې بابونو د صرف صغیرونو او گردانونو کیفیت هغه علامه صاحب درته په دې باره سره ذکر کوي چې صرف صغیر این ابواب را بر وزن صرف صغیر تصر بولن باید گردانید چې د دې ابوابو یعنی کم ابواب چې ملحق د باب تفاعلون پوری دي د دې ابوابو صرف صغیرونه بعینه او گردانونه بعینه په شان د چا دي د باب تفاعلون تسربلون د هغې باب د صرف صغیر او گردانونو په شان دي نو د حق شان د دې بابونو گردانونه کول پکار دي صحیح دی هېڅ هم پکې نشته دی سخت خو به نه ګره نو دا شپږم نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي چې صرف صغیری این ابواب صرف صغیرونه د دغې بابونو کمو بابونو دغه اته چې مخکې ذکر شول ملحقات را بر وزن دولره بر وزن صرف صغیرې په وزن د گردانونو او د صرف صغیرونو تسربلون باید گردانید
د صرف صغیر د تسربلن پشان کول پکار دی صحیح دی څه کې نشته و در باب آخر یعنی تقل ثانی اوم نمبر خبره څه وه د باب تقل سن د اتم باب د صیغو د تعلیلاتو کیفیت دا به درته ذکر کی نو علامه صاحب فرمایي چې و در باب آخر په آخرني باب کې یعنی تقل سن تعلیلات بقیاس قلصا یقلسی باید کردد د آخرني باب قلسن د باب په صیغو کې تعلیلات په شان د چا کول پکار دي د قلصا یقلسی څنګه چې الته تعلیلات شوي وو همقه شان په باب د قلصاتن کې هم څه قلسن کې هم څه کېږي تعلیلات کېږي الته قلصا ماضي کې کم قانون لګېدلی قالبا دلته به هم کم قانون لګي الته مضارع مجهول کې کم قانون لګېدلی قالبا او دلته هم کم قانون قالبا الته اسم مفعول کې قالبا دلته اسم مفعول نه راځي اسم مفعول نه راځي ځکه چې دا چې دی لازمي دی صحیح شو دو کې اسم مفعول نه راځي او اسم فاعل کې هلته کم قانون لګېده یدو یرمی والا قانون لګېده او بیا اجتماع ساکنه دلته به هم کوم قانون لګي یدو یرمی صحیح شو نو علامه صاحب دا اوم نمبر خبره ذکر کوي چې و در باب آخر په آخرني باب کې یعنی تقل سن کې تعلیلات بقیاس قلصا یقلسی باید کرد تعلیلات پشان د قلصا یقلسی کول پکار دی و در مصدرش ضمه عین را به کسره بدل کرده اعلال مقلسن کرده آن او د تفاعل تقلسن کې دا د ما قبل ضمه په چا سره بدله کړی شوې کسرې سره بدله کړی شوې ده او بیا پکې اعلال په شان د چا شوی دی مقلسن اسم فاعل بیا یا باندې ضمه ثقیله وه نو یا نم څه وغورځوله ضمه وغورځوله بیا اجتماع ساکنین راغی په منځ د چا کې د یا د تنوین کې یا م وغورځوله نو څه ترې جوړ شو تقل سن ورسېدل نو دا علامه صاحب ذکر کوي و در مصدرش او د دې باب په مصدر کې ضمه عین را د عین کلمې ضمې لره په کسره بدل کرده په کسرې سره بدله کړی شوه اعلال مقلسن کرده آن او بیا پکې اعلال د چا کړلی شوی مقل سن بیا د مقل سن اعلال پکې کړلی شوی دی د اسم فاعل ملحق با افعلال ردو بابس افعلال ملحق با افعلال د افعلال پوری څو بابونه ملحق دي مخکې مې درته ویلي دوه بابونه دي صحیح شو او د دې دوه دا څویم نمبر خبره ده اتم نمبر خبره چې د ملحق د افعلال باب پوری دوه بابونه ملحق دي او علامه صاحب به د هر یو باب درته څه وایي علامه بدل کوي نو دا تم نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي چې اول ملحق به افعلال را دو بابس ملحق به افعلال پوری دی لپاره دو بابونه دي اول افعلال اول څه دی افعلال بزیادت لام دوم و نون بعد عین علامه د دې باب یو څه ده چې په دې کې د عین کلمې نه وروسته څه زاید وي یو نون زاید وي او ورسره څه زاید وي لام یو څه زاید دی د عین کلمې نه وروسته نون زاید وي او ورسره دویم لام زاید دی او بله علامه یې دا ده چې د دې باب کې حمزه وصلي وي دې باب کې کومه حمزه وي حمزه وصلي نو دا علامه صاحب ذکر کوي بزیادت لام سره د زیادت لام بزیادت لام دویم سره د زیادت دویم لام نه و نون بعد عین او سره د نون زاید کېدلو د نون نه بعد عین پس د عین کلمې نه و حمزه وصل او سره د حمزه وصلینه چون اقعن ساسن سینا و گردن بر آورده خرامیدن دا سینا او هغه داسې راوباسله
او په ناز او نخرو باندې څه کول تلل دې ته ویل کېږي اقعنصاص. دویم باب د افعل لاء بزیادت یا بعد لام و نون بعد عین. د دې یو علامه دا ده چې په دې کې د لام کلمې نه وروسته څه زیاد وي یا او بله پکې څه ده د نون د عین کلمې نه وروسته پکې څه زاید وي نون. عین کلمې نه وروسته پکې نون زاید او د لام کلمې نه وروسته پکې یا زاید وي. نو دا علامه صاحب ذکر کوي بزیادت یا بعد لام. علامت د دې باب دا ده چې کې لام یا زاید وي پس د لام کلمې نه و نون بعد عین او نون پکې زاید وي پس د عین نه و همزه وصل چون الاستنقاء پر قفا خفتن ستونی استغ استملا صدا سیده دا شما چی میگی عامی چیزا رمیگا استنقاء استنقی استنقاء فهو مستنقن الامر منه استنقی والنهی عنه لا تستنقی الظرف منه مستنقن. در مصدر این باب که اصلش استنقایون بود. سویم نمبر خبره ده. نهم نمبر خبره څه وه د باب افعل لاء د صیغو د تعلیلاتو کیفیت. نو هغه علامه صاحب درته په دې باره سره ذکر کوي چې در مصدرش این باب کې اصلش استنقاء بود یا به سبب وقوع یا د طرف بعد الف حمزه شده. علامه صاحب اول د دې باب په مصدر کې تعلیل ذکر کوي چې د دې باب مصدر استنقاء اصل کې استنقایون و یا په طرف کې واقع شو پس د الف زائده نه. نو د دعاء قانون د وجه نه دغه یا بدله په چا سره کړی شو حمزه سره. نو استنقاء جوړ شو او د دې باب باقی صیغو کی تعلیلات پشان د باب قلصا یقلسی شوی دي دغه پشان کیږي. اڅ رقمو امې درته وکړم مخکې صحیح دی او ټرینګ در باندې والي شو. در مصدرین باب د دې باب په مصدر کې کاسرش چې اصل د دې استنقایون بود استنقایون یا به سبب وقوع آن در طرف یا د وجه د واقع کېدلو دغه نه په طرف کې بعد الف پس د الف نه حمزه شده بدل په چا سره شو حمزه سره د دوام قانون د وجه نه. و در دیگر سیاق او په باقی صيغو کې تعلیل به قیاس باب قلصا باید کرد د پشان د قلصا باب کول پکار دي. زما په کتاب کې قلصیه ده دا قلصا پکار دی. ملحق به افعل را یک باب است. لسم نمبر خبره څه وه د باب افعل پوری چې کوم باب ملحق دی د هغې علامه. نو هغه علامه صاحب درته ذکر کوي چې ملحق به افعلال را یک باب است. افعلال د باب افعلال پوری یو باب ملحق دی چې څه دی افعلال. علامه صاحب فرمایي د دې باب علامه دا ده چې په دې کې د فا کلمې نه وروسته څه ځای دي واو او ورسره تکرار د چاوی لام کلمه. صحیح شو. افعلال بزیادت واو بعد فا علامه د دې باب دا ده چې دې کې واو زائد وي پس د فانا و تکرار لام او لام کلمه پکې مکرر وي چون اک وحداد په معنا د کوشش کولو. اک واحد یک واحد اک وحدادا فهو مكوحد الامر منه اک واحد اک واحد اک وحد والنهي لا تكوحد لا تكوحد لا تكوحد. تاسو ما قانون ویلې وکړه صحیح شو ځکه درې وجې وایي. در جميع صيغ این باب ادغام است. تعلیلی بوضع سیاء اقشعر را بر وزن باید بر زبان باید آورد. لیولسم نمبر خبره څه وه د باب افعلال افعلال د صيغو د تعلیلاتو کیفیت. علامه صاحب فرمایي چې د دې باب افعلال په صيغو کې تعلیلات په شان د باب د اقشعر یقشعر کیږي. صحیح شو. هلته چې څنګه ادغام کېده تعلیلات کېده همغه شان دلته هم شوي دي. صحیح شو. اک وحد د اصل کې څنګه و اک وحده ده. صحیح شو.
د یو جنس څخه دوه حرفونه جمع شول او ما قبل ترې څه دی ساکن دی نو د اولني هم جنس حرف حرکت ما قبل ته نقل که اولنی حرف هم په دویم حرف کې مدغم که نو څه ترې جوړ شو اکوه حد همدغه شان په ټولو صیغو کې د اقشار را په شان دي او تاسو یاد دي که نه او که نه یېرې نه کوي نو دا نهم یولسم نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي چې در جمیع صیغین باب د دې باب په ټولو صیغو کې ادغام است ادغام شوی تعلیل په وضع سیاق تعلیل د دې صیغو په طریقې د اقشعر را بر زبان باید اور په ژبه باندې راوړل پکار دي ځان پې پوه کول پکار دي خوب کول پکار نه دي 12 نمبر خبره څه وه فایده در کتب مطوله صرف ملحقات دیگر بسیار هم به رباعی مجرد و هم به رباعی مزید فیه شمرده اند 12 نمبر خبره فایده نو فائدې کې علامه صاحب ذکر کوي چې د ملحقاتو د پاره ډېر بابونه دي چې هغه په غټو کتابونو کې ذکر دي لیکن ما دلته په دې علم صیغه کې اکتفا په هغه مشهور بابونو باندې کړې ده چې هغه څو دي 13 بابونه دي فائدې باندې پوه شو چې د ملحقاتو د پاره ډېر بابونه دي چې په غټو کتابونو کې څه دي ذکر دی مطول کتابونو کې ذکر دی لیکن علامه صاحب فرمایي چې ما په دې علم صیغه کې هغه مشهور بابونه د ملحقاتو ذکر کړي دي چې هغه ټول څو دي 13 دي چې اوس یې درته ذکر کړل نو دا ذکر کوي 12 نمبر خبره فایده در کتب مطوله په غټو کتابونو د صرفو کې ملحقات دیگر بسیار هم برباعی مجرد و هم برباعی مزید شمرده ان په ملحقات و بابونه ډېر په رباعی مجرد او په رباعی مزید فیه پورې شمیرلی شوي دي در این رساله په دغې رسالې کې بر مشهور اکتفا کردیم ما په هغه مشهور بابونو باندې اکتفا وکړله چې هغه ټول څو 18 بابونه وو نو نننۍ خبره سبق مشتمل پر ټول څو خبرو باندې 12 خبرو باندې وخت نشته که نه وقت ما وقت 10 منټه بس ما 12 قیاس په مخکینی باندې صحیح دی